جهاد دی کوي چې وروره کنټرول نه لرم صاحب هوایي ډګرونه رانه چور کېږي که دا د نه یې چور کړي هم دا نظام چړنګوي 20 کاله انسانان وژنې بیا دغه رقم لار درنه ورکوي لکه دا تاسې نن وایې چې ما ته لار وښیاستئ لکه عباس تانکزی چې تښتي دغه خبره ده ټول نه من الحمدلله خې لار نه ده ورکه تاسو ته ما دغه خوښه درکړه تاسو ته مو خوښه درکړه له تا به نه یې ورکه د جنرال مبینه خو ورکه ده که نه بله ورځ یې دلته ونه ویل نه ده ورکه بالکل نه ده ورکه دلته یې ویډیو ده خلکو ته 5,000 کسانو ته لګیا ده وایي دا نظام د بقا وړ نه ده او وایي دا خلک چې دي د تاسې درد نه محسوسوي ځکه دا ستاسو خلک نه دي دا د جنرال مبین د خولې خبره ده او بله ورځ یې دلته دا خپل شخصي نظر ده چې هر څه یې ویلي دا بل د عباس تانکزي شخصي نظر ده خو د تا چارواکی و هغې خو هېڅ نه دی ویلي هغه خو ډاکټر فاروق اعظم هغې خو نیوکه کړې ده فاروق اعظم د تا مشاور ده او له ډېر پخوا طالب ده او سپین ږیری سړی ده هغه بله ورځ لګیا ده وایي په افغانستان کې مرموز لاسونه دا فرمانونه چې ورکوي دا د هغه فرمان د هیبت الله فرمان راغلی و د ښځو په باره کې وایي دا د مرموزو لاسونو کار ده هغه لګیا ده وایي امیرالمؤمنین مو مرموز ده استخباراتي ده ورور له ټولو لاره ورکه ده 40 کاله انسانان ووژل لاره نه دا ټول د دوی شخصي نظر ده دا لکه ته اوس چې لګیا یې دا ستا خپل شخصي نظر ده هغه اجتماعي نظر ووایه چې زه شخصي درته وایم دا اوس رقم شخصي نظر ده یا عباس تانکزی د سیاسي معین د دغه خبره وایي شخصي نظر ده د عباس تانکزي ګوره نیوکه کړې ده هغې بالکل د حکومت مخالفت نه ده کړه او یاره بغارې زګاړې بادېدې په بله ورځ یې ویډیو راووتله کنایي سره ویلې چې دا فلم فرض ده او هر څوک چې مخالفت کوي دا کوي 2-3 وارې ټرتې پرتې وویلې اخر چې ولاړ ډوبی دغه حال مو دی دغه د خلکو عریضه دا ده د خلکو مشکل دا ده 40 کاله دي د خلکو انسانانو ککرۍ ورغړولې تا په دې ملک کې کوم شی غیر اسلامي او ستا اوس اسلامي کړی ده بالعکس ټول شیان زیات کفري سوي دي خرافات زیات سوي شرکیات زیات سوي دي فحاشي زیاته سوي ده فساد زیات شوی دی په ادارو کې اداري فساد زیات شوی دی ورسره د پاسپورت قیمت ته ګوره تذکرې قیمت ته ګوره د قوالو قیمتونو ته ګوره وروره تا په دې خلکو کې کومه برخه اسلامي کړه خو 5 وخته لمونځ مخکې خلکو لږ په شوق کوو اوس تا سوټی ورپسې جوماتونه دوکانونه په زور پې بندی دی له ډاره دې ورځي بیا هم جوماتونه په نیمای ولاړ دي تا کومه برخه د خلکو اخلاق دې ور اسلامي کړل دومره د افغانانو اخلاق په اسلامي امارت کې خراب شوي دي والله بلک یعنې کوم فحش چې دوی وایي په دغه فیسبوکونو په دا ټویټر او په دې کې څومره فحش چې دوی وایي دغه یو دی دا د کنډومونو کیسه چې درپسې راووتله نو دغه د دا خو دوی تبلیغات کې دی خو دا خو ګوره دوی د هرې لارې نه کار اخلي تبلیغات کوي جمهوریت څه خبره وکړه تاسې به څنګه په نن ټکي اسیا کې به مقاله پرې لیکلې وه وختي چې ولا به جمهوریت پسې امریکایان وایي دغه جمهوریت په باره کې خبره صحیح وه او په تاسې پسې صحیح مستنده خبره وکړي هغه بیا دروغ وي یو سړی د خپل ټول پارلمان په مخ کې دروغ ویلی سي دا څه د هغه پارلمان خو نه دی د پاکستان پارلمان د امریکا پارلمان ده سړی به راولاړېږي دغسې یوه مسله به د 1000 سینټرانو په مخ کې وایي هلته خو مخالفین دي اپوزیشن ده وروره یو غلطه خبره وکړي ګوره تا خبره وکړه چې دا د امریکا پارلمان ده دا د امریکا حکومت ده دا داسې دي دغه امریکا حکومت و چې د تیر حکومت سره امنیتي تړون لرلو ولې په میدان پرېښول دوی هر څه درواغ دي دوی هر څه درواغ دي زه درته وایم چې وام دې چیرې وایي ډب دې چیرې خیزې زموږ په اړه چې به سیګار راپور ورکړو چې دلته بچهبازي کېږي په حکومت کې هغه به وروره تا راخیستی و په نن ټکي اسیا به د پښتو ته تر اوسه پورې دوی امریکایي فلمونه ترجمه کوي د جمهوریت په باره کې امریکایي فلمونه جوړ شوي تر اوسه پورې په ټیک ټاکونو کې دوی خپروي ترجمه کوي د موږ په باره کې هغوی څه ویل هغه ټول رښتیا دي او د دوی په باره کې چې مستنده پارلمان په مخ کې خبره وکړي موږ په باره کې به یو چا هسې پسپسای کړی دروغ به ویلي د ده په باره کې چې پارلمان په مخ کې هغه خبره وکړي بیا دی وایي نه دا خو د کفر تبلیغات دي